السلام علیکم ورحمۃ اللہ قدرمن صاحبانو هیله ده چې ټول به روغ جوړې د صحت جامې به ولرئ. ډاکټر بشیر احمد ظاهري مو په دې ویډیو کې تاسو ته د کمپوزیټ بلډ اپ په اړه باندې بحث کوم چې د قدمي غاښونه موږ سره وي. په دې کې به لومړی تاسو غاښونو ته لاندې ویج ولګوئ لکه دا شین واله چې دا ویج به ولګ، پس د هغې نه به راډ بر راوالی او د هغه غاښ مقصد چې کومې هغه پرې ووهئ. برمه به یې کوئ، فریز به یې استعمال کړئ تر څو د کمپوزیټ موادو لپاره ځای په دې ساحه کې جوړ شي. نو کله چې جوړ شو د مقابل غاښ به هم ورسره جوړ کړئ. ښایسته دې مرحلې نه وروسته تاسو رابر ډم پرده واچوئ. رابر ډم پرده چې کله واچوله، بس د هغې نه به لومړی په دې غاښ باندې ایچنګ مواد ووهئ. چې ایچنګ مو ووهه هغه به ووینځئ. د هغې وینځلو نه وروسته به تاسو بانډ راواخلئ. بانډ به راولئ، غاښ په شاوخوا به یې ووهئ او بیا به شروع وکړئ پلاګر مو راولئ. د پلاګر په واسطه به کمپوزیټ په غاښ باندې کېږدئ یا به یې هلته نصب کړئ. چې کله هم نصب کړئ کولی شئ لایټ ورته ورکړئ او که نه داسې هم کولی شئ چې اول کمپوزیټ مکمل وکړئ، پس د هغې نه ورته لایټ ورکړئ. بیا میرو په واسطه د غاښ شاتنۍ سطحې نه اضافه کمپوزیټ مواد لرې به یې کړئ. د غاښ په سطحه کې به یې وصل کړي. دغسې برس به راولئ، دې برس په واسطه به یې ښه ښویه کړئ، ښه به یې سره جوړ کړئ ښایسته چې هغه څه کې روغ جوړ راشي او کوم مشکل پکې پیدا نه شي. بس د هغې نه د پلاګر په واسطه باندې که چېرته دا نور ساحې هم ورته جوړ کړئ، بیا به بانډ راولئ، د کمپوزیټو په پاسه به یې ووهئ. هغې نه وروسته بیا یې په کمپوزیټ مواد واچوئ، په هغه ساحه باندې پلاګر په واسطه ښه دغسې ښایسته شکل به ورکړئ، دغسې به یې جوړ کړئ. بیا به دا برس راولئ، د برس په واسطه باندې به بیا سره ښه سر منظم کړئ. ګډوډیانې چې کومې پکې هغه به لرې کړئ. پلاګر به بیا راولئ، نور کمپوزیټ مواد به کښېږدئ، د غاښ په شاوخوا به یې ښه سر لوکس جوړ کړئ. کوشش به دا وکړئ چونکې دا قدمي غاښونه دي نو همغه رنګ په مطابق به تاسو کمپوزیټ راولئ. که A1 به راولئ، که A2 به راولئ، که A2.1 به هر رقم کوم غاښ شکل چې جوړ شو لومړی به شیډ ګیډ مطابق دغه وکړئ، رنګ انتخاب کړئ د غاښ. پس د هغې نه به تاسو همغه ماډل کمپوزیټ راولئ، په همغه رنګ او د غاښ په سطحه به یې ووهئ یا هلته کښېږدئ تر څو د غاښ کې کوم مشکل پیدا نه شي. په دې شکل سره ټول ساحې به ښه سره جوړې کړئ. که پوه شئ چې کومه ساحه کمپوزیټ کم دي بیا به نور راولئ، همغه ساحه کې به یې واچوئ، ښه به یې سره ځای کړئ چې دغه ساحه نه لوړه راشي نه ژوره راشي. ټول کوم مشکل چې خراب شي چونکې دا قدمي غاښونه دي دلته ښکلا ډېره مهمه ده. نو دا ساحې به ښه سره جوړې کړئ، ښه ښایسته به یې راولئ چې مریض هم درنه خوشحاله او صحابه درته دعا وکړي او نور مریضان هم تاسو ته ریفر کړي. نو په دې شکل سره به ښه ښایسته شکل به ورکړئ، ښه بیا ډیزاین کړئ چې کوم ځای کې ساحه کې لوړوالی ژوروالی مشکل موجود نه وي او ښه سره جوړ شي. موږ په دې ویډیوګانو کې ډېر زیات کوشش کوو، تاسو هم کوشش کوئ موږ سره چینل راسره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، نور ملګرو ته یې هم ورسوئ. نو بیا چې کله شکل ورکړئ جوړ کړو تاسو کولی شئ فلو کمپوزیټ په دغه ساحو کې هم استفاده وکړئ. فلو کمپوزیټ به راولئ، په دغه ساحو کې به یې واچوئ، ښه بیا سره دا ساحې برابرې کړئ، یو شان به یې کړئ تر څو اوکلوژن هم ستاسو جوړ شي، اوکلوژن هم برابر وي. کوم مشکل په اوکلوژن کې موجود نه وي نو ښه بیا ښایسته شکل به ورکړئ، جوړ به یې کړئ. بیا به هم دغه پرکزیمل سطحې چې کومې قدمي دلته به نور مواد واچوئ، دا ساحې به ښه برابرې کړئ، ښه ښایسته به یې جوړ کړئ چې دلته کوم مشکل نه وي. ګورئ دا ماټریکس اچولي، دا ماټریکس به واچوئ، غاښ ته به شکل ورکړئ. بیا به دا برس راولئ، په دې برس باندې هوارې کړئ. وروسته د هغې نه به دا پر راولئ، د دې بر په واسطه باندې هم لوړې ژورې هوارې کړئ. بیا برس راولئ، په دې برس په واسطه به یې ښه ښویه کړئ، ښه ښایسته لوکس به راشي تر څو هغه خپله ښکلا چې لري هغه بېرته ورته راشي او ناروغ درنه خوشحاله شي. نو کمپوزیټ مواد چې د غاښونو طبابت کې ډېر ښایسته مواد دي، قدمي غاښونو فیلینګ لپاره ډېر ښه کار کوي. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې ډېر استعمال کړئ. بلې ویډیو پورې السلام علیکم ورحمة الله.